تازه خبر د کندهار پر فضا د بې پلوټه الوتکو بې وقفې ګزمه روانه ده. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د جمعې ورځې له سهاره تر دې دمه د کندهار ولایت پر مرکز او اړوند ولسوالیو بې پلوټې الوتکې ګزمې کوي. سیمه ییزې سرچینو زاویه نیوز ته وویل چې له تېر مازدیګر راهیسې د بې پلوټه الوتکو شمېر 2 ته رسېدلی دی او په پرلپسې ډول د کندهار ښار په اړوند سیمو کې ګزمې کوي چې ښاریان یې اندېښمن کړي دي. د کندهار یو تن اوسېدونکي زاویه نیوز ته وویل داسې احساس کوو لکه جګړه چې روانه وي. له پرون سهار راهیسې د کندهار پر فضا له بې پلوټه الوتکو پرته بل څه نه وینو. بدون له کومې وقفې ګرځي هغه په ښکاره لیدل کېږي. د کندهار ولایت پر فضا داسې مهال بې پلوټه الوتکې ګزمې کوي چې تازه ځینو غربي رسنیو افغانستان کې د القاعده د حضور له بیا پیاوړتیا پرده پورته کړې ده. تر دې وړاندې امریکا ادعا کړې وه چې د بې پلوټه الوتکو پر مټ د کابل په ښار کې د القاعده شبکې رهبر ایمن الظواهري وژلی دی. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت هم په یو تازه مرکه کې هم ټینګار کړی و چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکا په واک کې ده. دوستانو دا و د نن ورځې چندو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښه چارې کوه.